زمونږ خوراک او څښاک او لباس دا به په داسې طریقه باندې چې په کومه طریقه موږ ته نبي ویلي چې زموږ دپاره وبال او نقصان او آفت نه جوړېږي. زمونږ مخکې ته د پیغمبر تاریخ پروت دی. صحابه صحابیات پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ځل فاطمه بي ډوډۍ وکړله، ساده پروګرام و په هغه وخت. الله نبي چې کله راغی او هغه وخت ټیټکي دیوالونه واړه واړه ښه دا دیوالونه نه وو دا بلډینګونه. الله نبي چې مخامخ وکتل دیواله ته پرده ځوړنده وه، پیغمبر رسمي ته لاړ. فاطمې پسې منډې والي بابا جانه ولې څه کیسه ده الله رکې بېرته راونیول د الله نبي ولې بېرته واپس ویلې ویل دیواله ته دې پردې ځوړندې کړي دي. پردې چې لرې کړه د الله نبي راغی. موږ بس که څوک کوم کار کوي یاره بیا رانه دا خفه کېږي، بیا مړی ژوندی را سره نه کوي. ماما مې دی، خوریا مې دی، زوی مې دی، خبره نه مني چې نه مني بیا ښکته ځي بیا بله قصه کوي. دا ژوند دی، د دې جواب به پوره د قیمت څوک ورکوي؟ دا ډوبه خبره نه ده، نه د پاکستان حکومت دی. د هرې خبرې جواب د شپېتو کالو ریکارډ. بیا که بعضې خلک وایي ثبوت